همدیشان سره سید الشهدا علیه السلام ده فرمایش کوي الناس عبید الدنیا و الدین لائق علی السنتهم. خلق ده دنیا غلامان، خلق ده الله غلامان ندی، عباد الله ندی. په ظاهر کې د خدای بندگان دي خو حقیقت کې د خدای بندگان ندی. چی بندگان دي؟ عبید الدنیا، خلق د دنیا غلامان. یعنی کوم څه وته دنیا یای مخ طرف ته چی غلام هغه چوک ده. څو کومه خبره وته چختان وکي خپل مولا او ته خبره وکي هغه خبره بی چونو چرا بغیر پختنه ووري عمل ور باندې کوي، اطاعت کوي، خبره منی د خپل چختن. حقیقت کې خو انسان ته پکار وڅ چختن ربي الله جوړ کړي وي، خو بندگان حقیقت کې رب الله نه دی غنل ځکه څه جوړ کړي دي ځان ته بنده چختن. الناس عبید الدنیا. سید الشهدا علیه السلام د فرمایش کوي چې خلق د دنیا بندگان دي، یعنی دنیا او ته څه ماغه مني. که دنیا او ته یای څه دی لذت د پاره دی خواندو د پاره درویغ ویا درویغ یای. که دنیا او ته وای څه د مؤمن بی احترامی وکا بیزتی وکا دی بیزتی نتیجه داده څه تو ته به پیسې ملو شي، تو ته به قدر ملو شي، تو ته به عزت ملو شي. بیا د دنیا خبره منی یو مؤمن بیزتی کوي. که دنیا او ته وای څه البته شهرت ته ورسیږي، البته یو مقام ته ورسیږي، څه خلقو کې درویغ شروع کې غلط خبرې شروع کې بیا ماغه کار کوي. والدین لائق علی السنتهم. د دین کردار څه دی خلقو منځ کې؟ آیا خلق د دین غلامان دي؟ څه ته وته دین وای هغه منی یا داسې نه دی؟ سید الشهدا علیه السلام د فرمایش کوي و دین لائق علی السنتهم. دین صرف اور صرف ژبې پورې محدود دی. لائق ویل شي هغه خبرې چې صرف اور صرف ژبې نه وزي ګړګړه هر څه اردو کې وته یای صرف ژبې پورې دین محدود دی. یعنی څه؟ یعنی دین د انسان زړه نه انسان عقیده سره تعلق دور نه لري. یعنی دغه دین انسان ژبې نه کار ته نه تیریږي، حلق نه کار ته نه تیریږي، حلقوم پورې محدود شوی دی د انسان دین باندې عمل نه کوي. په نامې باندې ځان ته یې څه حاجي صاحب، په نامې باندې یې څه زه فلانکای یم، خبرې صرف دین نه ما ژبې پورې محدوده شوي دی، عمل کې نشته دی. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتهم. دین هغه وخت پورې خلق منی یحوتونه ما در معایشهم. څو پورې چې د انسان زندگی خاوي، څو پورې چې انسان ګاټي کې ده، آرام سره ده، تنزکا ور باندې نشته ده، تکلیف ور باندې نشته ده، هغه وخت پورې انسان دیندار دی، المونځ ښه کوي، تکلیف ورته نشته ده، خروغ خو مکان کې اوسي، پیسه اوسه ډیره ده، دسې علاقې کې اوسي چې هغې علاقې کې موسم ښه دی، میړونه ورسره ډیر دي، خاندان ولی ډیر دي، هغه ځای کې داس آرام سره پڅېږي، المونځ کوي. خو همدغه کس باندې کله غریبانه راشي، فقر راشي، بیماری ور باندې راشي. یحوتونه ما در معایشهم. څو پورې چې معاش یې هغوی ښه چلیږي، دین نه چار چپیر، دین نه تویږي رتویږي. و اذا محرسوا بالبلا قلت دیانون. کله چې خلق گرفتار شي، تکلیف ور باندې راشي،
نو بیا د دینداري خلک کم پاتې شي. صلوات واستوي محمد و آل محمد.